السلام علیکم مینوالو د لوی اختر په شپه چې په چهارسده کې کومه واقعه مخې ته راغلې وه چې هغه واقعه کې یو ظالم پلار خپله د څلورو کالو لور ډېر په بېدردۍ سره الاله کړې وه او بیا یې د هغې لاش په پټو کې غورځولی و. د هغې نه پس مختلفو میډیا والا د دغه ماشومې کور ته راغلل چې د دې واقعه معلومات وکړي چې دا څه قیصه ده. د مریم ماشومې مور او پلار به د میډیا په ذریعه د حکومت نه دا غوښتنه کوله چې زموږ قاتل دې زر تر زره ګرفتار کړی شي. د هغې نه پس پولیسو هغوی له دا تسلي ورکړه چې موږ به زر تر زره ستاسو د ماشومې لور قاتل ګرفتار کړو. کله چې پولیسو خپل تفتیش شروع کړو نو د مریم ماشومې قاتل خپل پلار وختو. د مریم ماشومې قاتل پلار اوس د پولیسو په ګرفت کې دی خو پولیسو لا تر اوسه پورې هغه ته سزا نه ده اورولې. د مریم قاتل معلومېدو نه پس میډیا والا بیا د هغوی کور ته راغلل چې د دغې ماشومې د مور نه پوښتنه وکړي چې آیا ته به اوس خپل خاوند سره څه کې معاف کې به کو سزا به ورکې او آخر داسې څه وجه وه چې د هغې د وجې نه دې ظالم پلار خپله ماشومه لور حلاله کړه. بیا میډیا والا د دغې تورسرې نه دا پوښتنه وکړه چې ستا خاوند په تا باندې تور لګوي نو آیا د دې خبرې څه حقیقت دی؟ د دغه سوالونو په جواب کې د مریم ماشومې مور وویل چې دې ظالم پلار میاشت مخکې د دې ماشومې د قتل اراده کړې وه. کله چې د بیا مریم ماشومه قتل کړه نو د ما نه دا پوښتنه وکړه چې ستا په چا باندې شک دی؟ نو ما ورته په جواب کې وویل چې زما په هیڅ چا باندې هم شک نشته. ما د خپلې ماشومې لور قاتل خپله الله ته پرېښی دی چې بیا په جواب کې راته ده وویل چې د مریم په قتل خو زه ډېر زیات خوشحاله یم او ښه ده چې دا مړه شوه. نو بیا درته ما په جواب کې وویل چې د دې نه خو داسې ظاهرېږي چې دا قتل تا پخپله کړی دی. نو هغه دا اقرار وکړو چې او دا قتل ما کړی دی او اوس زما ژوند ستا په لاس کې دی. ته ما معاف کولی شي او سزا هم راکولی شي. د مریم د مور مزید دا وینا وه چې زما اندرورینو لیورونو او سخر ته هم دا پته وه چې دا ماشومه ده قتل کړې ده او هغوی به زما نه دا مطالبه کوله چې ته دا خپل خاوند معاف کا او بله دا چې ده په ما الزام لګولی دی چې دا ښځه خرابه وه او دا لور یې د بل چا نه وه. نو آیا که چېرې زه خرابه وې نو دله پکار و چې د مریم په ځای باندې زه قتل کړی وې. د هغې نه پس د مریم ماشومې مور د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې ما ته دې پوره انصاف راکړی شي او زما د ماشومې لور قاتل پلار ته د سریعام پانسي ورکړی شي. که چېرې داسې ونه شو نو زه به خپل ځان قتل کم. نو دوستانو دا د دې واقعه تازه معلومات ستاسو په خیال د قاتل پلار له کومه سزا ورکول پکار دي؟ په کمنټ کې موږ سره خپله رایه شریکه کړئ.